الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم. محترم مسلمان ورون ومشران وزوانان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د ليلة القدر مبارکه چې دا څنګه شپه ده څه فضیلت لري شان نزول څو لنډه خبره کوو. اول به لفظي ترجمه وکړو. الله عز وجل درسمه سپاره سورة قدر کې فرمایي إنا أنزلناه في ليلة القدر، بشکه موږ نازل کړی دی د قرآن کریم په شپه د قدر کې. وما أدراك ما ليلة القدر، څه پوهې کړی ته ای رسول الله مبارک، څه معلومه ده تا ته د لیلة القدر څه شی ده؟ یعنې دا استفهام چې ده دا په عظمت دلالت کوي. جواب الله عز وجل کوي لیلة القدر، دا شپه د قدر چې ده خیر بهتره ده من الف شهر، د زرو میاشتو عبادت نه چې 3 اتیا کاله راځي څو میاشتې پاس، یعنې 3 اتیا کالونه بهتره ده. خیر نور تفصیل څنګه ده؟ تنزل الملائکة، نازلیږي ملائکې فیها په دې شپه کې، وتنزل الملائکة والروح، او روح جبرائیل علیه السلام راکوزیږي را نازلیږي فیها په دې شپه کې. تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربه من كل امر، دی رب اجازه راځي خپل سر نه راځي، الله اذن ورته کړی وي من كل امر، دی ار نیک دی خیر کار سره راځي. خیر کار څه ده؟ وروسته بیا تفصیل کوو ان شاء الله. لکه توبې قبلېدل، د اسمان دروازې خلاصېدل، ملایکې راتلل، خپلو د الله په بندګانو سلام اچول، دا د خیر کارونه دي. دا تر کوم وخته پورې سلام دا ټول سراسر خیر د شپه کې حتی مطلع الفجر، تر دې چې سحر راوخېږي. ماښام د اوس مثال چې ماښام شروع سي چې کومه ليلة القدر شپه وي تر سحر پورې دا وي. دې کې تفصیل څه ده محترمو؟ د دغه شان نزول څه و؟ دا د محمدي امت له خصوصیاتو څخه ده دغه شپه چې الله عز وجل ورته ورکړې ده. نو ابن ابي حاتم د مجاهد رحمه الله نه مرسل روایت کوي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته په بني اسرائیلو کې د یو مجاهد کیسه وکړله. وایي په بني اسرائیلو کې داسې یو مجاهد تېر سوی و چې 1000 میاشتې یې د الله په لار کې جهاد کړی و. ګوره جهاد دومره فضیلت لري، لکه دومره شهد مصر رسول الله مبارک بیانو. یا دا چې یو بل بزرګ عبید و، نو د شپې به عبادت کوو، د ورځې به روزه ما جهاد به کوو. نو صحابه کرام حیران شول، 1000 میاشتې خو دومره عمر هم نه دي، دا خو 3 اتیا کاله څه، دا خو همونه ښه په درجو کې. الله عز وجل دغه صورت نازل کړي نه که تاسې یوه د قدر شپه عبادت وکړئ هغه ټولو 1000 میاشتو ته رسېږي. ګورئ د محمدي امت دومره فضیلت لري په نورو امتونو باندې. د 3 اتیا کاله عبادت یعنې 1000 میاشتې، موږ د لیلة القدر شپه خو چې په ویښه تېره سي یو څه عبادت پکې وسي، دا خو یو څه. دویم د دې قدر معنا څه ده؟ لیلة القدر د قدر څه ته وایي؟ 2 معنا یې زده کړئ. یو خو قدر معنا ده چې اندازه، تقدیر، یعنې په دې شپه کې تقدیر د موږ تاسو د اعمالو کېږي چې د باینده کې څه کېږي، حج ته به ځي، واده به کوي، او څه غورځي مریضېږي به، ټکر به کوي که نه، نور څومره عبادت به کوي، څومره به نیک کارونه کوي. دا وروسته بله نور تشریح پکې شته. او یا داسې قدر معنا عزت، شرف، دغه شپه د عزت شپه ده، د قدر عزت. یا داسې مخکې موږ تاسو عمل بې قدر وي، عمل مونږ منې په دې شپه سره عزتمند کېږو. یا داسې د شپه عزتمنده ده، یا داسې دا کوم اعمال چې په شپه کې کوي دا عزتمند دي، یا داسې د څوک چې عابد د عبادت په دې شپه کې کوي دا عزتمند ده. دا 3 وړ احتمال صحیح. او بل دا چې لیلة مبارکة په سورة دخان 26 سپاره کې 26 سپاره د دخان کې هلته الله عز وجل فرمایي لیلة مبارکة، دا شپه مبارکه شپه ده. مبارک باندې خیر کثیر نه ډکه ده. مبارک څه معنا؟ د خیر کثیر نه ډکه ده، ډېر خیر پکې ده. الله عز وجل خپله ورته ویلي. ګورئ تاسو ته سوال پیدا سي د تقدیر اندازه ده، خو برات شپه کې وي لکه موږ مخکې وویل که نه، برات 15 شپه. نو علما وایي چې هلته اجمالي د تقدیر رانازلېږي، لیکل کېږي، دلته په دې قدر شپه کې تفصیلي لیکل کېږي. او بل قدر شپه کله ده؟ نو د قدر شپه چې روایتونه راځي دا په رمضان میاشت کې ده، د روزې په میاشت کې. د روزې په میاشت کې په آخر لسیزه کې ده، په آخر کې چې حدیث به اوس بیان شي راتاق شپو کې ده، 21 23 25 29 20 21 22 23 25 29
څنګه وایي عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها أمهات المؤمنين دي متاسو يقدر رسول الله برنا فتنا وكذا كلا بيدا كشبه من جناب رسول الله بارك الله فرماه وتحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان تاسي تلاش كي ولټوي باخري له شپو دي رمضان شي به او بیا عمر فاروق رضی الله عنه بیا روایت کوي فطلبوها في الوتر منها فاعتاق شو کېږي وتر معنا تاک یویس دریس دیویس نیویس نیویس خاولي پټه دي کې راځي راز دا ده څو شان نه پټ کړی دي یو په جمعې کې یو ساعت کنه جمعې پورس چې الله دعا کې قبلي هاي پټ کړی سهار نه ورته مازیګر راپورې په جمعې پورس کې یو ساعت سره دعا د قبلي دعا پټ یو ده د قدر شپه پټ کړی دي کې راز دا ده چې دا کله اوس معلومه وای مشخصه وای د دې په ټول خلک راځي یو ورځ یا یویس یا دریس یا پنځیس عبادت وکړو چې به تر خیر خیر دغه ان د اخري لش په ټول اسلام عبادت یو لما تراس تسبيح المسلم تسبيح دغه ډیر اهتمام کوي تسبيح ادري سوارسي تسبيحات کوي او تهجد به هیته نه پاتې نشي ډول شو خصوصا په دایمي تر شپو کې تاک شپو به هیته نه پاتې نشي ځان جبري کوي ځان لازم کوي د دې فکر وکړي چې داس درکه د روزمات ماړي خو د څه بدن فرض دی واجب دی دا وسکو چې هر قسم وسکو بیا توفیق الله درکړي ان شاء الله خصوصا د مخصن او سحر جمع مهمه کې درېږي شو او بل فضیلت څومره ده مخکې ویل درې اتیا کاله رسول الله برک فرمایي چې چا په دې کې عبادت وکړ الله عز وجل مهربان ستو ګناونه علامات او بل دا چې څوک دې دغه شپې عبادت محروم سي له هر څه محروم سي اوس معلومه څه کړه ده او بل عائشة صديقة فرمایي چې رسول الله برک کوم ذکر دی ورو دا ذکر تاسو راځي رسول الله برکت فرمایلی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني حسيت دې نقول دين الامين علماء فضلي دي شپې دين الامين صحیح نو الله تعالی نو مسؤلي قالو کې بدلی را بدلی کله کې چې کاو کار کوي چې فلسفه کې دي بلکې دي بلکې کوي بلکې نو دا ټول احتمالات دي چې علماء کوي چې اسلام باندې زور لګولې دغه کېده ځینې په اسلام باندې زور لګولې ځینې اسلام د وخت په حال روانه ځینې په دې معلومه ده عالمي باندې او د شوري سره آرام شوي وي ملائکه راځي نزول دي او ملائکه ګرځي هر مسلمان نارینه په ځای باندې ګوري سلام پوښتنه نو څومره خوان بکې چې ملائکه راشي تاسو عبادت وکړي یا په تلاوت یا په ذکر په باندې وي دومره ملائکه راځي وي چې لا جین کې دومره راځي جبريل عليه السلام ملائکه تنزل الملائکه والروح دور راځي نزول کړي بس د سګوري کوم کې د سګوري اقول داخلي اوله دا موږ تاسو دا مشوره لکه په قدر شعور د لکه ونن دا خبره کوم اصلا نه لري مهمه دا چې عبادت وسی ځینې بزرګانو ته ښکار کیږي یا ملشای ملائکه ښکار شي یا نور سره خدا ضرور نه دلیدل مهمه دا چې عبادت وسی چې د ثواب نه محروم شي نو دا مشوره کوي نه ولا اسمان چپا ولاړی ونی فرمه ولاړی ما پیدا شي چې فانی کسی دي عشان بس چاولې دا نه بس خپل خبره ده بیا دې دا مشوره کړې چې وی ویني یو دعا وکړي نه نو دعاګانې کې ول یو دعا وکړي الله عزوجل دې رحیم ذات هغه دعا قبلې نو بل نه مې دا یو د شپه دا شپه چې آرام وي بل دا چې د حیوانات د سپي دا شان معنا نه وتیږي اول سحر کې وایي چې کله د لمر راخي د تک راوځي حمله کې په تفاصیل تک چې وړاندې تک دا علامه د علماء بزرګانو کوي نقول سبحان الله وشو بذاك تسبيح الموت على تهجد الموت أتركات إشراق الموت فهو ركعات مرة واحدة لك سنة وسط أو صاف الموت بولس ركعات كي لس بجوكي سنين بجوكي أو بيا على أوابين الموت مترجع محمد مسلم تسبيح الموت مترجع إن شاء الله هو العزيز الله هو دير من أبان صار دير بوي باشا نكتب على كل من الرجل إخلاص جماعة الرجل شوي جماعة نقدر تجي المسؤول لا سيد ثلاثة كان استوى سنة نفس الكون أنا شو بخيتي رب العالمين بعد التصميم